سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم راځو د دوهم فصل دوهمه ویډیو یا دوهم درس ته چې په دې کې موږ تاسو درویشتمه صفحه د کتاب وایو. د کتاب په درویشتمه صفحه کې موږ تاسو لرو لومړی دلته په سر کې یو وړوکی چوکاټ دی. په دې کې موږ تاسو لرو چې here lernen Sie وایي په دلته یعنې په دې فصل کې تاسو زده کوئ über Family und Familienfeste sprechen یعنې د کورنۍ یا فامیل په باره کې باندې او همدارنګه د فامیلي جشنونو په باره کې باندې دلته خبرې کیږي یا خبرې کوو. بل دی Fotos und Personen beschreiben وایي په دې کې به تاسو ته فوټوز تصویرونه und Personen beschreiben او دلته به په دې کې تاسو ته اشخاص یا خلک څنګه کیږي beschreiben د دوی په باره کې به تاسو ته معلومات درکول کیږي تشریح کیږي به. بل دی jemand beglückwünschen او بل دی jemand einladen یعنی یو چاته د خوښۍ هیله کول یا آرزو کول او یا هم یو څوک دعوت کول. einladen دعوت کول. بل دی seine Meinung ausdrücken یعنی چې څنګه تاسو کولی شئ خپله ماینونګ یا نظریه څرګنده کړئ چې دا د ګرامر یوه برخه ده او د ګرامر په درسونو کې دا موږ تاسو مخکې نه ویلي دي. بل دی possessive article imperative په دې کې موږ تاسو وایو possessive article یعنی imperative په یعنی شخصي ضمیر په مفعولي حالت کې په مفعولي غیر مستقیم حالت کې. بل دی adjective imperative بل دی صفت په غیر مفعولي حالت په مفعولي حالت کې. بل دی Nebensätze mit das یعنی فرعي جملات د das کلمې سره. بل دی genitive s چې دا هم په ګرامر بخش کې موږ تاسو ویلي. بل دی Konsonanten bm pau bindungen er کانسونانتن یعنی هغه بې غږه لرونکي حروف چې مثال په ډول سره دوی دلته ب ام او پاو ورکړی او بل ایندونګ یعنی پاسوند د ای اغ سره چې په ای آر سره ختم شوی. راځو دلته یې وایو بیا. اوس راځو دلته دی پیټرا ارڅلت یعنی پیټرا یوه ښځه ده وایي قصه کوي وایي چې هوغن زی یعنی دا د آډیو یا د هوغن برخې یو بخش دی. تاسو ته به د هوغن برخې لینک به تاسو ته د معرفي ویډیو په کامنټ برخه کې تاسو کولی شئ پیدا کړئ. نو د هغې څخه تاسو کولی شئ چې دغه صوت یا 5 نمبر آډیو چې ده تاسو پلی کړئ او بیا د دغو عکسونو یا تصویرونو په باره کې باندې تاسو واورئ چې دوی څه وایي. وایي welch دلته وایي چې هوغن زی وایي واورئ welche Fotos passen zu den Texten وایي کوم تصویرونه د کومو ټکسټن یا د کومو متنونو سره سر خوري. دلته یې لیکلی دی ټکسټ 1 فوټو کوم عکس سره یعنی لومړی ټکسټ یا لومړی متن د کوم فوټو یا تصویر سره سر خوري هغه به تاسو دلته لیکئ. مثلا د بې تصویر سره نو هغه به تاسو دلته بیا بې ولیکئ. دوهم متن د کوم تصویر سره یا دریم همدغسې به بیا پسې راځئ. وروسته دلته دی چې eine rhythmische Family یعنی د یو فامیلي یا کورنۍ ترتیب د فامیلي یا د کورنۍ د غړو یو ترتیب. Hören Sie und sprechen Sie dann mit وایي واورئ او وروسته بیا یو د بل سره خبرې وکړئ په دې باره کې باندې. دا هم د آډیو یوه برخه ده یا د هوغن برخه ده. Achten Sie besonders auf ER وایي په خاص ډول وایي توجه وکړئ په خاص ډول سره ER چې یعنې دلته موږ تاسو پورته ویل چې کانسوننټ دی که نه دلته موږ ویل چې کانسوننټ دی نو دلته په دې ځای کې وایي چې تاسو توجه وکړئ په خاص ډول سره د ER حرف ده چې هغه په آخر د هغې کې چې راځي هغه څنګه کانسوننټ دی یا بې غږه دی. مثلا دلته وایي چې فامیلي هایست یعنی کورنۍ یو کورنۍ نومیږي
یعنی څه وخت کوم اشخاص موجود دي چې د هغې څخه یو کورنۍ جوړیږي. یعنی دلته وایي چې کورنۍ ته څه وخت کورنۍ ویل کیږي یا کورنۍ عبارت ده د meine Mutter und mein Vater، یعنی د ما د مور او زما د پلار څخه، یعنی دا د کورنۍ کې شامل دي د ما مور او زما پلار. دلته ګورئ په دې ځای کې وویل چې ای اخ ته فکر وکړئ. دلته وایي چې meine Mutter Mutter، یعنی موږ تاسو وایي چې دلته ای اخ تقریبا نه تلفظ کیږي، نو په دې خاطر باندې دلته وایي توجه ورته وکړئ ځکه چې کانسوننت دي. مثلا دلته وایي چې mein Vater Bruder Schwester Bruder ورور ته وایي، Schwester خور، Sohn und Tochter ګورئ ای اخ په آخر کې چې دی دا کانسوننت دی، یعنی نه تلفظ کیږي تقریبا. بل دی Tante خاله ته وایي، Onkel ماما یا کاکا ته وایي، auch Cousinen und auch ein Cousin. Cousine که کاکا زوی ته وایي یا د خاله زوی، د عمه زوی، او همدارنګه بل دی Cousinen جمع ده د کاکا یا خاله د زامنو، یا د بل دی und ein Cousin او همدارنګه یوه د کاکا لور، ورته بیا Cousin وایي. بل دی Großvater hier Großmutter da، وایي Großvater hier وایي نیکه یا بابا، دلته Großmutter da او دا یعنی چې موجود وي. Großmutter انا ته وایي یعنی یا. Generation یعنی نسل، یعنی کله چې بابا، انا، پلار، مور، لور او همداسې لمسیان دا موجود دي، یعنی دا یو Generation دی، یو نسل دی. Weißt du das schon؟ آیا تاسو پوهېدئ په دغه د نسل په حساب باندې د مخکې نه؟ مخکې هم په دې باندې پوهېدئ؟ Unsere Family lebe hoch، یعنی دلته وایي چې یعنی مطلب یې دا دی، وایي زموږ فامیل یا کورنۍ دې همیشه سرلوړي وي، یعنی یو د یو کلمې په حیث باندې دا استفاده کړې ده هغه، یعنی همیشه دې سربلند وي یا همیشه دې ژوندی وي، داسې یو کلمه هغه ویلی شو. ښه، راځو بل دی په څلورم نقطه کې په دې کې وایي چې und ihre Family او د تاسو فامیل یا کورنۍ erzählen Sie، وایي تاسو دا تاسو لکه دلته چې دی ویلي وو، وایي تاسو هم په دې شان باندې د خپل فامیل په باره کې یا کورنۍ په باره کې باندې دغسې erzählen کوئ یا ووایي. دلته وایي چې غیډیمټل یعنی د خبرو کولو یا د خبرو اترو ابزار. اوس راځو په دې کې وایي چې über die Family sprechen، یعنی د فامیلي یا کورنۍ په باره کې باندې خبرې کول. مثلا وایي چې ich habe einen Mann، وایي زه لرم یو خاوند. eine Frau یوه کوروالا او یا هم ښځه. einen Freund، ich habe einen Freund، زه یو ملګری لرم، یو دوست لرم. eine Freundin یوه ملګری لرم. بل دی ich habe ein Kind، 2 3 یا keine Kinder، یعنی مثلا وایي چې ich habe ein Kind، ich habe 2 Kinder، 3 Kinder، او یا هم وایي چې ich habe keine Kinder، یعنی زه ماشومان نه لرم. بل دی ich habe eine Tochter، 2 Tochter، وایي زه یوه لور لرم، یا هم مثلا چې جمع کوي دلته به دا املاوټ کوي، نو د دې څخه به 2 لورګانې جوړ شي. ich habe einen Sohn، 2 Söhne. ich habe einen Bruder، 2 Brüder. دلته صرف په جمع کې فرق دا دی چې دلته دا املاوټ کیږي. Bruder ورور ته وایي. بل دی ich habe eine Schwester، 2 Schwestern، زه یوه خور لرم، زه 2 خورګانې لرم. meine Family ist groß یا هم klein، یعنی د ما
فامیلیه کورنۍ چې ده هغه لویه فامیلیه کورنۍ ده او یا هم کوچنۍ کورنۍ ده. Ich lebe bei meinen Eltern. یعنی زه اوسېږم زما د Eltern یعنی د والدینو او یا هم د مور او پلار سره. Mit meinem Partner زما د ژوند د شریک سره چې هغه یا خاوند کېدی شي او یا هم ښځه کېدی شي. Mit meiner Partnerin یعنی زه اوسېږم د خپلې شریکې سره د ژوند د شریکې سره Partnerin. بل دی allein یعنی یا زه اوسېږم تنها. Ich bin verheiratet, geschieden, Single oder ledig. وایي زه verheiratet واده شوی یم یا واده مې کړی دی. geschieden جدا شوی یم. single ته وایي او ledig هم single ته وایي. single زیاتره په انګلیسي کې استفاده کیږي، په الماني کې هم کولی شي استفاده یې کوي، خو په الماني کې زیاتره ledig استفاده کیږي. نو دغه ډول تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه یو خور لرم، یو لور لرم، یو مثلا والدین لرم یا ژوندي دي، زه یو غټه فامیلي لرم یا یو کوچنۍ فامیلي یا کورنۍ لرم. د دغې د خبرو اترو ابزارو په واسطه سره یا په کومک سره تاسو کولی شئ چې داسې جملې جوړې کړئ. راځو بلې صفحې ته. بلې صفحه کې وایي چې فامیلي und Verwandtschaft. فامیلي یعنی کورنۍ او خپلوي یا ارتباط د خپلوۍ ارتباط ته وایي. Verwandtschaft خپلوي. Familienbeziehungen, welche Worte kennen Sie? یعنی Familienbeziehungen کورني ارتباطات. welche Worte kennen Sie schon؟ یعنی په کوم کلماتو باندې تاسو مخکې نه پوهیږئ. ergänzen Sie دلته چې دي وایي دغه خالي خانې چې دي دا ergänzen یعنی ډکې کړئ. die Großeltern مثلا die Großeltern یعنی نیکونه چې په هغې کې مثلا څوک راځي. die Großmutter یا Oma یعنی نیا یا انا راځي او دلته بیا کوم څه راځي هغه به تاسو ورته ولیکئ چې پورته مو وویل. یعنی der Großvater راځي یا اوپا ورته وایي. بل دی مثلا Eltern، د دې نه وروسته بیا Eltern یعنی دا یو جنراسیون دی یا یو جنریشن چې په انګلیسي کې ورته وایي، یعنی یو نسل دوی داسې یو ترتیب ورکړی. یو Familienbeziehungen یعنی د فامیلي یا کورنۍ ارتباط ښیي چې اول لومړی مثلا بابا یا نیا یي، وروسته د هغې څخه بیا والدین یي، د هغې څخه وروسته بیا اولادونه یي، د هغې څخه وروسته بیا هم چې راځي لمسیان. همدغسې دلته ترتیب یې ورکړی. مثلا اول Großeltern دي چې په هغې کې نیا یا انا او همدارنګه بابا راځي، وروسته د هغې څخه Eltern مثلا دلته یې die Mutter لیکلی دی، دلته چې راځي د Eltern کې der Vater راځي. او دلته چې دی مثلا د مور هغه ته ورور ته څه وایي، دلته مثلا der Onkel ورته وایي ماما ته. او دلته بیا مثلا der Vater راځي. der Vater خور ته دلته بیا څه وایي Schwester von Vater یا Mutter. دلته مثلا Tante ورته راځي استفاده کیږي die Tante. دلته وروسته بیا Sohn von Tante د خاله زوی ته څه وایي هغه موږ ټول تاسو پورته وویل. هغه تاسو دلته دا خالي خانې ډکې کړئ. ښه، دلته موږ تاسو لرو دوهمه نقطه. په دې کې موږ تاسو لرو über Fotos sprechen یعنی د تصویرونو په باره کې خبرې کول. zeigen Sie Fotos von Ihrer Family یعنی zeigen Sie یعنی وښیئ د تاسو د خپل فامیلي یا کورنۍ تصویرونه. fragen und antworten Sie وایي سوالونه وکړئ او بیا ځوابونه ورکړئ. اوس دلته بیا هم Redimitals دي. Redimittal دا یو مهمه برخه د خبرو اترو کولو یعنی په دې کې Redimittal یعنی د خبرو اترو ابزار، یعنی هغه جملات چې په هغې سره تاسو خبرې اترې شروع کولی شئ چې دا تاسو ته د Sprechen یا د خبرو یا محاورې په برخه کې ډېر مهم دي، او همدارنګه د لیکلو یا Schreiben په برخه په دې کې تاسو ته ډېر مهم دی چې تاسو یې زده کړئ. مثلا so kann man fragen یعنی په دې ډول سره سړی کولی شي چې پوښتنه وکړي. so kann man fragen.
wer ist das یعنی دا څوک دی daneben معنا څنګ ته da vorn یعنی مخ ته da hinten یا شاته مثلا په یو عکس یا تصویر کې تاسو وایي چې wer ist das یعنی دا څوک دی تاسو اشاره ورته کوي ورته وایي چې دا څوک دی مثلا وایي چې wer ist das daneben مثلا دغه شاته دا څنګ ته da vorn دا مخ ته da hinten دغه شاته دا څوک دی wer ist das da rechts da links in der Mitte یا hier او دا څوک دی دغه راسته طرف ته دا rechts دا راسته طرف ته دا links دا چپ طرف ته in der Mitte دا په منځ کې hier او یا هم دلته دا څوک دی بل دی so kann man antworten وای په دې ډول سره سړی کولی شي یا څوک کولی شي چې ځواب ورکړي مثلا وایي چې das ist یا das sind Das ist die Familie. مثلا وایي چې دا کورنۍ ده. Das ist die Urgroßeltern. Die Großeltern. وایي دا Urgroßeltern. وایي دا das sind die Urgroßeltern. Ja, die Großeltern. وایي دا die Urgroßeltern دا غور نیکونو ته وایي یعنی د نیکونو پلارونه یا نیکونه هغې ته یا موږ تاسو پښتو کې ورته جد نیکه یا غور نیکه ورته وایو یا نیکونه ورته دلته نیکونه دي یعنی دلته Urgroßeltern بل دی die Großeltern نیکونه دي das ist die Großmutter یا Oma یعنی دا Großmutter نیا یا انا ته وایي یا Oma هم ورته وایي بل دی das ist der Großvater وایي دا نیکه یا بابا دی چې اوپا هم ورته وایي بل دی das sind die Eltern وایي دا زموږ والدین یا پلار یا مور دي das ist die Mutter که چیرې جمع وي زند ورسره راځي که چیرې یو شخص یا نفر وي بیا است ورسره راځي das ist die Mutter دا مور ده das ist der Vater دا پلار دی vorn hinten یا داسې وایي چې مثلا دغه مخ ته دلته ګوره پوښتنه کړل شوې وه چې was ist da vorn دلته ورته وایي چې vorn مثلا vorn ورته وایي چې دا مخ ته مثلا دلته وایي چې der Mann یعنی دای چې دی دای خاوند دی hinten die Frau یعنی شاته چې ده دای څه ده دای کوروالا یا ښځه ده بل ده مثلا rechts links ist یا sind مثلا vorn ist der Mann hinten ist der Enkel لمسی ته وایي enkelin لمسی ته وایي دا لمسی نارینه لمسی او دا لمسی یعنی چې نجلۍ وي او enkelkinder بیا لمسیانو ته وایي بل دی مثلا وایي چې in der Mitte sind مثلا die Schwester und der Bruder یعنی دا په منځ کې چې دي دا دی die Schwester und der Bruder یعنی دا چې دي دلته خور او ورور دي بل دی die Schwiegertochter هغه ته وایي اینګور ته وایي یعنی د زوی کوروالا یا ښځه بل دی د Schwiegersohn زوم ته وایي بل دی Schwiegereltern یعنی خواښې او خسر ته وایي یعنی په دغه رقم سره تاسو کولی شئ چې په یو تصویر کې تاسو ووایئ چې مثلا دا څوک دي او یو تصویر تشریح کړئ هغه که د فامیلي تصویر وي او که د یو بل چا تصویر وي تاسو په دې رقم سره چې خلک کې اشخاص پکې موجود وي تشریح کولی شئ چې دا په بعض امتحانونو کې لکه د ټلک امتحان د امتحان یو برخه هم ده یعنی د تصویر تشریح کول چې دا یو مثال دی ښه راځو بل Genitiv S wer gehört zu wem یعنی څوک
د چا سره تړلي دي، یعنی یا څوک د چا سره څه ارتباط لري. bilden sie Sätze یعنی تاسو وایي جوړې کړئ جملات یا جملې. ګنیټیو اس چې دی دا موږ تاسو په ګرامر برخه کې ویلی دی، نو دلته بیا ضرورت نشته چې موږ تاسو یې تشریح کړو. راځو بلې صفحې ته، 25مې صفحې ته. 25مې صفحې کې راځي چې meine Family یعنی زما کورنۍ یا زما فامیل. schreiben Sie einen Text وایي تاسو ولیکئ یو ټکسټ یا یو متن. ich Texte schreiben یعنی زه لیکم، ich Texte وایي schreiben یعنی زه متنونه لیکم. ګورئ دلته یې د مثال راکړی او دلته بیا د دې مطابق ما یو تاسو ته یو کوچنی متن لیکلی. دلته یې لیکلي zu meiner Family gehören یعنی د ما د فامیلي سره ارتباط لري. مثلا څوک مثلا زما پلار، نیا، نیکه، مثلا مور، همداسې خور، ورور، څوک ارتباط ورسره لري. بل دی ich habe مثلا زه یو ماشوم لرم، meine Kinder مثلا mein Sohn یعنی زما ماشوم څه کوي، زما زوی څه کوي، یا mein Tochter ich bin seit. دلته دوی نامکملې جملات لیکلي دي. تاسو دا د یو ټکسټ یا یو متن په شکل کې برابر کړئ چې دغه ټول پکې راغلي وي. مثلا meine Partnerin راوړی دی یعنی زما د ژوند شریکه، mein Partner یعنی زما د ژوند شریک، mein Freund meine Freundin. همدغسې دلته ما یو کوچنی متن تاسو ته برابر کړی. تاسو کولی شئ په دغه شان باندې خپله یو متن ولیکئ. مثلا لیکلي وي چې zu meiner Family gehören meine Großeltern, Eltern und meine Kinder یعنی زما کورنۍ پورې ارتباط لري یا زما کورنۍ جوړوي یا جوړه شوې ده د دغو اشخاصو څخه چې هغه عبارت دي د Großeltern یعنی انا او بابا یا نیا او نیکه، یا Eltern والدین und meine Kinder او زما ماشومان. Ich gehe jeden Tag mit meiner Tochter zum Supermarkt وایي زه هره ورځ ځم زما د لور سره zum Supermarkt سوپرمارکټ ته. weil einkaufen ihr Hobby ist وایي ځکه چې einkaufen یا خریداري د هغې څه شی دی، هابي ده یا سرګرمي ده. wir wohnen in Hannover seit 20 Jahren وایي موږ اوسیږو په هانوور کې چې د یو ځای نوم دی، د تقریبا د 20 کالو راهیسې موږ دلته اوسیږو. یعنی دلته ګورئ seit lebe ich in یعنی دغه یو جمله ما راخیستې په دغه شکل مې برابره کړې. د دغه ټول دغه ما جملې راخیستې دي یا د کلمات مې راخیستې دي، دلته مې د جملو په شکل سره برابر کړي، یو متني شکل مې ورکړی دی. مثلا لیکلي wir wohnen in Hannover seit 20 Jahren یعنی موږ اوسیږو په هانوور کې د 20 کلونو راهیسې. aus diesem Grund haben wir hier viele Freunde نو وایي په همدا خاطر باندې موږ دلته ډېر ملګري یا دوستان لرو. بل دی mein Sohn spielt immer mit Petras Enkelkind وایي د ما زوی چې دی هغه همیشه ساتیري کوي mit Petras Enkelkind د پیټرا د لمسي سره. دلته دا جمله مې په دې خاطر استفاده کړې چې ځکه پورته موږ تاسو ویل چې دلته چې ګنیټیو اس، دلته مې دا ګنیټیو اس پکې استفاده کړی دی. بل وایل چې دی زموږ تاسو د ګرامر مثلا په اول فصلونو کې د اول فصل کې وایل موږ تاسو ویلی وو چې د دې په باره کې باندې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې څه وکړو، یوه نبنسیتس یو فرعي جمله د یو بلې جملې سره د دې په واسطه سره څنګه کړو، ورسره یو ځای کړو او یو دلیل وړاندې کړو، یو Grund ausdrucken یعنی یو دلیل څرګند کړو. دلته ویلي دي چې mein Sohn spielt immer mit Petras Enkelkind وایي زما زوی چې دی هغه همیشه د پیټرا د لمسي سره څه کوي، ساتیري کوي. ولې ورسره ساتیري کوي؟ ځکه چې weil er spielen mit Kindern
als Spielzeuge Liebe ist. وایي ځکه چې ده ته دی ترجیح ورکوي د ساتیري کولو ته د ماشومانو سره نسبت څه شي ته؟ نسبت د ساتیري اشیاو یا شیانو ته، یعنی د ساتیري کولو آلات چې کوم دي، مثلا کوچني موټر یا پیشوګانې یا داسې شیان، دغې ته شپیلزeuge وایي. ښه، دلته ګورئ یو مې وایل استفاده کړی او بل هم زموږ تاسو د ګرامر یو برخه als دی. د als په واسطه سره موږ تاسو دوه شیان سره څنګه کوو؟ سره مقایسه کوو. چې دلته مې د ماشومانو بازي کول د شپیلزeuge یعنی د ساتیري شیانو کولو سره څنګه کړي؟ مقایسه کړي دي. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو کوچنی متن ولیکئ. ښه، د هغې څخه وروسته موږ تاسو راځو پوزیسیو آرټیکل بیا هم موږ تاسو په ګرامر برخه کې د ګرامر په ویډیوګانو کې ویلی، نو بیا یې فکر نه کوم چې دلته دې ضرورت وي چې بیا یې تکرار کړو. وروسته د هغې څخه دی ergänzen Sie die Tafel، یعنی وایي تاسو ډک کړئ دغه ټیبل یا دا ټیبل چې کوم دی دلته der Text auf Seite 22 hält، یعنی دغه متن د 22مې صفحې په کومک سره، یعنی دلته چې دی دا بیا هم د پورته عنوان دی پوزیسیو آرټیکل امداتیو. دلته پوزیسیو آرټیکلونه یې تاسو ته درکړي دي. مثلا دلته دی ګورئ د دو دپاره دای، دلته دیر داس دی. دیر داس په ډاټیو کې په څه باندې اوړي؟ په دیم باندې اوړي. نو چې په دیم باندې اوړي، داین په داینیم باندې اوړي، پوزیسیو داین. دلته بیا دا په داینیم، زاین په زاینیم، دی چې دی په دیر اوړي، نو ماین په ماینر. نو په همدې ډول سره تاسو د ګرامر برخه کې د پوزیسیو آرټیکل درس وګورئ او بیا راشئ د هغې په کومک سره دا کوم هغه چې دی ټیبل چې دی دا ډک کړئ. ښه، اوس هم راځو دې برخې ته. په دې کې وایي چې partner interviews، یعنی د شریکانو ترمنځ څه شی؟ انټرویو یا مصاحبه. fragen Sie Ihre Partnerin، یعنی تاسو د خپل همشریکې څخه پوښتنه وکړئ. Ihren Partner او بیا هم د شریک څخه und berichten Sie او بیا یې ارایه کړئ. مثلا پوښتنه کوئ چې mit wem gehen Sie ins Kino، مثلا د خپل شریک یا دوست څخه پوښتنه کوئ د چا سره تاسو ځئ ins Kino یعنی سینما ته. ورته وایئ چې مثلا am liebsten mit meiner Cousine، یعنی زه ډېر خوښوم چې د خپلو کوزینې یعنی کاکا زامنو یا لورګانو، کوزینې جمع ده، د دوی سره زه لاړ شم کینو ته یا سینما ته. mit wem machst du Sport، د چا سره تاسو سپورټ کوئ. مثلا دلته وایي چې meistens mit meinem Kollegen، یعنی اکثر اوقات د خپلو شریکانو سره. Kollegen یعنی همکارانو سره. بل دی mit wem fährst du in den Urlaub، د چا سره تاسو په اورلاub یا رخصتۍ کې سفر کوئ. mit wem arbeiten Sie im Büro، د چا سره په دفتر کې کار کوئ. دلته تاسو په دغه ډول باندې ځواب ورکوئ. نو بیا هم د نور درسونو دپاره او نور ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ.